پر ګوګل دغه څیزونه هیڅکله مه لټوئ ستاسو ژوند ته خطر لري. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر حالات کې چینل هم سبسګرايب کړئ. چینل ته سبسګرايب کړئ او په ساين د غنټې نشان سره کلیک کړئ ترڅو د موږ ویډیو تاسو زر ته زر ورسیږي. که وکړه چې د انټرنیټ نړۍ له ګوګل پرته هیڅ ده چې د ستر څیز نه تر کوچني پورې پکې شتون لري. هره ورځ د انټرنیټ هر استعمالونکی پر دې د یو څه ناسته لټنه هرومرو کوي. خو دلته مو له ځینو داسې کارونه خبروو چې د انټرنیټ له لارې پر ګوګل لټون تاسو ته زیان رسوي. د هر ډول جرم په اړه دا کیدای شي خورا جدي ستونزه وي، لکه څرنګه چې تاسو پر ګوګل لټون کوئ چې وسله څنګه جوړیږي، حتی که دا د ساتیري لپاره هم ترسره کوئ. مګر په بېلابېلو هیوادونو کې امنیتي ادارې تل ورته سرچینې تعقیبوي او کولی شي ستاسو آی پي ادرس د دوی ډیټابیس ته لاړ شي. د خپلې ناروغۍ نښې لومړی خبره خو دا ده چې کله تاسو د کومې روغتیایي ستونزې سره مخ یې، د دې لپاره ځینې داسې غوره ویبپاڼې شتون لري چې اړین معلومات ترې ترلاسه کولی شئ. مګر پر انټرنیټ د خپلې ناروغۍ نښې معلومول تاسو ذهني ټکان درکولی شي. د دې مو بدتره کوي او له ذهني تشویش سره مو مخ کوي. نو که چېرې تاسو روغتیایي ستونزه لرئ، د ډاکټر ګوګل پر ځای اصلي ډاکټر ته لاړ شئ. د پوستکي ستونزې که پر مخ مو دانه یا داغ وي نو پر ګوګل لټون مه کوئ. په داسې لټون سره مو مخ ته دومره کرکجن شیان راشي چې حیران به مو کړي. که څه هم طبیعي دانې راختل په خپله له منځه ځي، خو که بیا هم ستونزه جدي وي ډاکټر ته رجوع وکړئ. څو واره به تاسې ګوګل ته د پښتو یا بلې ژبې ژباړې لپاره رجوع کړی وي. د داسې کولو کوښښ هم مه کوئ، ځکه چې پر ګوګل کومه ژباړه راځي تر ډېره ناسمه او د شرم وړ وي او شونې ده ستاسې د خبرې ناسم مطلب راووځي. ګډو یا کټمل د شپې کټ کې کټمل راوتل مو خوب خرابولی شي. مګر که تاسې د دې په اړه د معلومات ترلاسه کولو لپاره پر ګوګل لټون کوئ، داسې عکسونه به مو مخ ته راشي چې خوب مو وتښتوي. د نشه کوونکو کسانو سږی زیاتره کسان پر سګرټ څکولو عادي دي او ډېرې د دې له زیانونو خبر هم دي. پوهان وایي چې د سګرټ څکوونکي سږي له عادي حالت څخه بیخي بدل وي. انټرنیټ پر سګرټ د اخته کسانو ناروغ سږو څخه ډک دی. د کوم کته چې تاسې ممکن ډېر خفه کړي او د سګرټ څکولو زیان سره بېله نور زیان هم در ورسوي. خپل نوم پر انټرنیټ نه سبا هیڅ یو شی پټ نه ده پاتې کېږي. که څه خپل نوم پر ګوګل ولټوئ نو ډېر احتمال شته چې د ځینې ناخوښه پایلو سره مخ شئ. ځینې خراب عکسونه، تېر معلومات، نامناسب مواد او داسې نور چې تاسې نه خوښوئ د دغه څیزونو حذفول هم ستاسې له وسه بهر وي. نو ښه دا ده چې د خپل نوم لټول څخه ډډه وکړئ. چینجي که تاسې پر ګوګل چینجیان لټوئ نو د دې لپاره ځانګړي اطلاعات وکاروئ، که نه نو داسې عکسونه به مو مخ ته راشي چې ونې به مو ځیږ کړي. دغسې معلومات مو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، نو ځان ترې وساتئ. داسې څه چې د شرم وړ وي. پر ګوګل د هر څه لټون ممکن دی، په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې تاسې د بل پر مخ د شرم سره مخ کولی شي. مګر له دې پرته تاسې نه غواړئ هغه اعلانونه وګورئ چې د کمپیوټر په سکرین ناڅاپي راڅرګندېږي چې تاسې د بل پر مخ شرموي. داسې هغه مهال پېښېږي چې تاسې په ګوګل ناسم او د شرم وړ مواد ولټوئ. ګران دوستانو، دا هم د ګوګل لخوا هغه شیان وو چې تاسې باید په ګوګل کې سرچ نه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک او چینل سبسګرايب کړئ او مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله.